السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په انویسټمنټ پورټفولیو مینجمنټ لیکچر کې ښه راغلاست کوم. د انویسټمنټ پورټفولیو مینجمنټ دا زموږ لومړی لیکچر دی او زه کوشش کوم چې په دې باندې یو کمپلیټ پلی لیست کمپلیټ سیریز ریکارډ کړم. الله عز وجل نعمت توفیق راکړي تر څو دغه سیریز تکمیل شي او پوره شي. خو مخکې له دې نه چې موږ موضوع ته مستقیما داخل شو هغه نه وړاندې ښه ده چې موږ په ځینو موضوعاتو سره پوه شو. هغه کې لومړی موضوع دا د انویسټمنټ او فاینانسینګ ترمنځ چې کوم توپیر دی په دې باید سره پوه شو. دغه کنسپټ باید زموږ کلیر وي. د سرمایه ګزارۍ او د تمویل ترمنځ چې کوم فرق دی. ګورئ په کل کې موږ درې اقتصادي واحده لرو چې هغه دولت ته گورنمنت، بزنس انټرپرایز یا تصدیګانې دي، انډیویژوال فیملی یا کورنۍ دي. دغه اکانومیک یونټ اقتصادي واحدونه ژوند لري او د ژوند لپاره دوی باید اقتصادي فعالیتونه ترسره کړي او چې کله دوی اقتصادي فعالیتونه ترسره کوي نو دوی به عاید ترلاسه کوي او د عاید د ترلاسه کولو لپاره به خامخا دوی ایکسپنس کوي، مصارف وکړي او دغه عواید او مصارف دا همیش سره مساوي نه دي، ان ایکوال دي. استثناءات وجود لري. مطلب یو سړی روټین دا دی چې یو سړی د کوره راوځي، وظیفې ته لاړ شي او ماښام بیرته راستون شي کور ته، اما اکثره بیا نه راستونېږي. استثناءات شته. دغه کې استثناء انکم او ایکسپنس کېدای شي سره ډېر لږ حالاتو کې مساوي وي، خو همیش دا نه مساوي وي، ان ایکول وي سره. دلته دوه حالات رامنځته کېږي. لومړی حالت ګورئ، تاسو دا زیړ ته وګورئ، زیړ رنګ ته. کله داسې وي انکم ډېر وي د هر اقتصادي واحد. انکم مطلب زما د خبرې مطلب دا دی چې دا هر اقتصادي واحد کېدای شي، گورنمنت هم کېدای شي، انډیویژوال هم کېدای شي او تصدیګانې هم کېدای شي. انکم اول حالت خو داسې چې انکم ډېري زیاتې او ایکسپنس یې کمی، نو دغه حالات انکم سرپلس حالات رامنځته کېږي، کوم ته چې موږ په پښتو کې مازاد حالات وایو. چې کله د انکم مازاد وجود لري نو یا به اکانومیک یونټ هغوی ځان سره ساتي، سیوینګ به کوي، سپما به کوي او یا به دې نه هغه به انویسټمنټ کوي، سرمایه ګزاري به کوي. بل حالت داسې دی چې انکم کم دی. دلته تاسو دا بل رنګ ته وګورئ، انکم کمی، ایکسپنس ډېر زیات دي. دغه حالاتو کې انکم ډیفیسټ رامنځته کېږي، کسر رامنځته کېږي او د کسر لپاره هر اقتصادي واحد هغوی بندوبست د دې کوي چې تر څو دا کسر پوره کړي. یا به یو چا نه روپۍ را قرض اخلي، یا که یو اقتصادي واحد موږ په نظر کې ونیسو مثلا کمپنۍ، یا به یو څوک ځان سره شریک کړي. نو د دغې ځینه دا د فاینانس یا د تمویل مفکوره او کنسپټ مطلب د کسر د پوره کولو لپاره چې کله موږ هلې ځلې کوو یا د عاید د کمبود د پوره کولو لپاره چې موږ د کمې منبع څخه کار اخلو نو دغې ته فاینانسینګ یا تمویل وایي. دلته ګوره د اخري سلایډ کې ما را خلاصه کړی دی د عاید مازاد کارول د راتلونکي استهلاک لپاره د سرمایه ګزاري ګڼل کېږي او د عاید کمبود پوره کول د یو منبع څخه دا تمویل ګڼل کېږي. دا اخري کې که تاسو وګورئ د ایکسچینج ریټ بټوین فیوچر کنزمپشن and current consumption is the rate of interest. د دې دواړو ترمنځ کوم توپیر دی نو هغه ریټ آف انټرست. نو د دې لپاره چې زموږ دا چې کوم لیکچر دی دا لینتي نشي، په نیکسټ چې کوم زموږ کوم ویډیو وي هغه کې به موږ د ریټ آف انټرست او د ریټ آف انټرست چې کوم کالکولیشن دی نو په هغې به موږ بیا بحث کوو.